بلال روانو چاته وکړله پوښتنه وې چې ہے بلاله هو بلاله زړګی دې ډک دی د ژړا نه دا چا رټلې شونډې دې وچې د خفګان دا چا رټلې شونډې دې وچې د السلام علیکم موږ یو پھر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو د نوې ویډیو سره نو کوشش کوئ ستاسو لپاره نوې ویډیو پیش کړو انشاءالله تاسو خوښې کوئ او من هم حوصله افزایي راکوئ او که تاسو خوښه شوه نو موږ ته تاسو په کمنټ کې جواب راکړئ چې یوه زموږ خوښه شوه نو موږ ته به نور تسلیم میلاو شي انشاءالله موږ به نور مخکې هم کوشش کوو ستاسو لپاره نوې او د حضرت بلال رضی الله عنه یو ربعي ده هغه پیش کوم ستاسو په خدمت کې امید لرم چې خوښه بیا کړي د مدینې د ډېر خفګانه جدایي د پاک رسول شوه ورته ګرانه چې منبر د پاک رسول خالي ولیده د افسوس جړه یې وکړه د ارمانه نور طاقت مجال د زړه یې پاتې نه شو نو په دې وجه انکار یې شو د ځانه مدینه کې اوسېدل ورته مشکل شو نو پاک رسول ورته خوب د خپله ځانه ابو بکر ورته ډېر نصیحت وکړو نو ای بلال بلخوا مزه قدردانه نو هغسې وایه بانګونه درته وایما ای عاشقه د نبي زار شم له تانه بلال وی چې طاقت مې د زړه نشته نو رخصت راکړی چې خفه نشي زمانه ما کول بازان رسول بناستو نو را کول بازان مذهبي شانه اوس چې نشته هغه سترګې او زړه مې جاړي نو جدایي د پاک رسول کړم نات خوانه زه عاشقم د محبوب د تورو سترګو نو چې ښایسته وي په دنیا کې د هر چانه لنډه دا د مدینې نه روانېږي نو شام ته درومې ډېر تنګ شوی د هجرانه سموده چې په شام کې کړله تېره نو غږ به پرېږدی چې خبر شي د بیانه پاک رسول ورته په خوب کې داسې ووینو ای بلاله جوړ خفه ته زمانه څنګه شکې چې خبر مې هډو نه اخلې پیدا شوي مې ګیله د ډېره ستانه چې بلال کله د خوب را بیدار شو نو سمدستي راځي واپس تر خپل جانانه نو غرض دا چې مدینه کې شو داخل راتل خلک دیدن لا دار خوانه بلال چاله توجه نه ورکوله نو پر محبوب لره ورځي په زړه پریشانه نو په روزه د پاک رسول باندې را پرېوتو او د افسوس چغه یې لاړه د جهانه دا یې ووې په ژړا کې پاک رسول ته نو او پاس غېږه راله راکړه مهربانه جدایي دې سوځولی یم محبوبه بې له تا مې د زړه خونه د ویرانه نو جدایي دې سوځولی یم محبوبه بې له تا مې د زړه خونه د ویرانه بلا جاړي د دندیا عبدالوهابه د حضور سره یې مینه وه بېشان بلال روانو چاته وکړله پوښتنه وې چې ہے بلاله هو بلاله زړګی دې ډک دی د ژړا نه دا چا رټلې شونډې دې وچې د خفګانه دا چا رټلې شونډې دې وچې د خفګانه بلال روانو چاته وکړله پوښتنه وې چې او بلاله هو بلاله زړګی دې ډک دی د ژړا نه دا چا رټلې شونډې دې وچې د خفګانه دا چا رټلې شونډې دې وچې د خفګانه والسلام په ډېر څه باندې قبوله منظور کړي